ولسمشر محمد اشرف غني ځوانانو ته هوښیار اوسئ، جنګ سالاران او مفلس سیاستوال درنه استفاده ونه کړي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. ولسمشر غني د خپلو اونیزو درسونو په لړ کې یو ځل بیا ځوانانو ته توصیه وکړه چې د 21 پیړۍ له نویو شرایطو سره ځان برابر کړي او نور د پردیو هیوادونو وسیله ونه ګرځي او د پردیو لپاره خپلې وینې تویې نه کړي. ښاغلی غني زیاتوي، که یو بل ومنو، یوه تګلاره جوړه کړو، وینه درېږي او له هغه پرته به وضعیت همداسې دوام ومومي. زه غواړم غاړه مې خلاصه کړم او نوي نسل ته مې واضح پیغام دا دی چې ظرفیتونه پیدا کړي او نور د جنجال وسیله ونه ګرځي. ولې جنګ سالاران او مفلس سیاستمداران له تاسو څخه ناسمه استفاده وکړي؟ ولې د نفاق وسیله کیږي؟ څه باندې مو دعوه ده؟ ولسمشر غني یو ځل بیا د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره داخلي مشروعیت اساس وباله او ویل مشروعیت له پاسه نه راځي، بلکې مشروعیت له خلکو ترلاسه کیږي، پرته له دې چې افغانانو یو نظام مشروع وګڼي او ولس خپل حق ولري. نړیوال ورته مشروعیت نشي ورکولی. په ورته مهال ښاغلي غني د حکومت پر مهال د ځوانانو کادرونو ځینې نیمګړتیاوې د پرمختګ پر وړاندې خنډ وبللې او په وینا یې چې ډیر وخت به یې د ګډ کار پر ځای په خپلمنځي سیالیو کې تېرېده. ځوان متخصصین دومره تشریفاتي وو چې یو بل سره نه کېناستل. که ما ارګ ته نه غوښتلی، دوی به تل په دې اخته وو چې څوک باید چاته او چیرته ولاړ شي، په لحاظ د خدای او قرآن وطن په څه حال کې دی او تاسې په څه باندې لګیا وئ. اوس به څه کوئ؟ اوس څوک درته توته اهمیت درکوي. دغه د اشرفیت کیسه باید زموږ له سره ووځي. واقعا یو بد مرض دی او دا د جنګ سالارانو تقلید وو. درنو کتونکو، دا و د نورو چمشي ویډیو. تر بیخي چارې ښه وخت.